مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول خو د پرچم د لیلن او د کرملن چغې واله همغوی د دیموکراسۍ دبای په لاس کې نیولې د جمهوریت په سوټي باندې مو وهي 20 کاله په دغه جمهوریت کې مونږ څه ترلاسه کړل جمهوریت هغه چاته لکه د سی آی او د بلیک واټر مزدور امرالله صالح ټامي محب ټامي غني سیکولرانو ته پیسې شتمني بلډینګونه د عیش او عشرت زمینه برابره کړله دغه امرالله صالح مخکې له دې چې جمهوریت او دیموکراسي علمبرداران صلیبیان افغانستان ته راځي شکېدلې جراب او شکېدلې څپلۍ پیوندي واسکټې په ځان نن همدغه د جمهوریت چغې وهونکی چغې وهي چې جمهوریت خو ته لمځک نه اسمان ته جګ کړلې جمهوریت خو امرالله صالح له هغه د سګرټو له غلا او د نسوارو له غلا نه راوګرځوه مخکې له دې چې افغانستان ته سیکولران او جمهوري خواخان راځي امرالله صالح به د مجاهدینو جیبونه وهل د یو مجاهد سیګرټ لیټر پټ کا ګوګړو قطای پټ کا سوځېدلې سیګرټ راټول کا نسوارې پټ کا دغه د کارو نن د جمهوریت له برکته ته به جمهوریت ته چغې وې ته به جمهوریت ته لابي کوې چې ته له نس نه آس کړلې د تا هغه شکېدلي جراب نن د انټن کانټینټل کې په ودونو باندې بدل شو ټول کابل د بلاک که وچ سر دی لکه د ملخ نیولی تم لومړی مرستیال شوې دا که جمهوریت نه وای ته به په زندان کې وې دا که دیموکراسي نه وای ته به په کرغېړن زندان کې د تورو تمبو شاته پروت یې ځکه ته خاین یې ته د فرانسویانو جاسوس یې ستا په شمول مسعود او دغه ټول لنډغر د فرانسویانو د امریکانو جاسوسي کوله ته وایې چې اشغالګر د افغانستان ته راوستل جمهوریت ما نه کور اخیستی جمهوریت ما نه بچي اخیستی جمهوریت زما په واده بمبار کړی جمهوریت زما مدرسې په وینو لړلې دي جمهوریت زما منبر په وینو سور کړی جمهوریت زما عالم د زندان د تورو تمبو شاته اچولی دا جمهوریت چې زرګونو علماو ته زولنې پرېوتلې او زندان ته لاړل دا جمهوریت چې تا امریکایي اشغالګرو ته جاسوسي کوله په هلمند قندار خوست نیمروز او زابل کې د ودونه بمبارول دا جمهوریت د سی آی او د بلیک واټر جاسوسه چې نن په درواغو باندې لګیا د امریکا د جاسوسۍ په خاطر خپل هیوادوال په باندې وژنې دا جمهوریتو چې زموږ قرآنونه په ډزو باندې وویشتل شول دا جمهوریتو چې قرآن کریم په تشنابونو کې د دغه صلیبیانو د لاسه ولوېدل دا جمهوریتو چې کلمه په سپي باندې ولیکل شوله دا جمهوریتو چې د دې نظام عسکر اشغالګر په څاپېړو باندې وایي هغه ورته وایي لاس مه اچوه دا جمهوریتو چې د شي محل خاص په باندې دوه ځایه که دوستم په باندې جنسي تیری وکړه دا جمهوریتو چې د دفاع وزیر او تبوت له ملالۍ شینوارې سره رسنیز شولې دا جمهوریتو چې له ارګ نه مو فاحشه خانه رولا منډۍ جوړه کړې دا جمهوریتو چې ستاره افغان کې د افغان پیغلو نه ټیکري لرې کړل دا جمهوریتو چې د دې وطن پتمنې لورګانې مو په سټیجونو باندې وګډولې دا جمهوریتو چې باغګرام ته د افغانستان پتمنې خویندې د جنسي تیري دپاره ویوړل د کوم جمهوریت خبرې تاسو کوئ تظاهرات جمهوریت زه نن له ثبوت سره تاسو ته خبرې کوم زه لکه صالح غوندې نه یم د سی آی او د بلیک واټر جاسوس غوندې چې وایي 2 کسه طالبان راغلي په سمت شمال کې د ورځې 40 چرګانې خوړل دا به طالبان نه وو 40 چرګان 2 طالبانو خوړل هسه که تودېږي فارم ته تله هغه زنانه هغه تورسرې چې د جمهوریت د دفاع په خاطر تاسو راوستي وو نه مو د غرمې ډوډۍ ورکړې نه مو ورسره کړې ژمنه وعده مو چې ورسره کړې وه چې پیسې به درکوو تش لاس وږې خېټه مو کور ته ولېږه د جمهوریت بنیاد او تهداب دروغ دي د سیکولر بچیانو دا ملت تاسو نور نشئ غلطولی دلته مونږ رسنیو ته لاسرسی لرو هره دسیسه به مو افشا کوو په دا خوله به مو بیرته درمنډو دفاع از جمهوریت راشه ترکیه کې غونډه کوم راشه پلانکیجي کې هم راشه چې دوی د ترکیې د غونډې دپاره ته غلام مزدور خپل حیثیت وپېژنه ته د اشغالګرو زېږنده ته د بي 52 په وزرو افغانستان ته راغلی ته څنګه دلته طرحې وړاندې کوې د تا طرحه مړي څو ته یو غلام او مزدور یې تا نن بیا دا خبره وکړله چې 5.5 زنداني را کې
زندان رها کردیم، غلطی کلان کردیم. این در بس تو نبود، آزاد شدن زندانی ها در اختیار تو نبود. یگانه زندانی که در خانه خود نگه داشته بودی امریکایی او را مسیحشت رها کرد. 5,500 زندانی در اختیار شما، در اختیار اداره کابل، در اختیار مزدوران و نوکران سیاهی و بلیکواتر نبود. این معامله با اشغالگرا با بادارای شما شده بود. و 7,000 زندانی که الان در زندان هستند وام رها خواهد شد و شما سرخم خواهد کردین و او را زندان شما نگهبانای زندانی هستین، دیگه اختیار را ندارین. شما به خاطر به زندان ها مقرر شدین که به زندان ها نان بتین، آب بتین و حفاظت آنها را کنین، دیگه اختیار و صلاحیت را ندارین. اشتباهی که تو یاد میکنی 5,500 زندانی را زندان رها کردیم. ای در یا صلاحیت تو بسیار بالا بود. تو خو نمیخواستی، تو خو هر وقت مزاحم میشدی که زندانی را چطور اعلام کردی. اگر دل تو بخواه نخواه ارگ در اختیار طالب قرار میگیره. اگر تو میخوای نمیخوای با زندان رایی میشوی. اگر تو میخوای نمیخوای باز نمو دزدی و سیگرتای سوختگی را خواهد کشی. چون طالبا که میایه همراه یک قانون میایه، قانون بالای همگی تطبیق میشوه و کار به اهل کار سپرده میشوه. تو غیر از کراچوانی و از دزدی دیگه چی را یاد داری؟ جمهوریتی که با 220 رای تو را معاون اول ساخت، اینمی جمهوریتی که آقای شلونگارا با 1300 رای رئیس جمهور ساخت. شما رای از کجا کردن؟ و رای پلید، رای جمهوریت، علنی انتخابات بسیار ایمرجنسی. گپای را بزنن که لیاقت و اختیارش داشته باشی. آقای جاسوس CIA و بلیکواتر صالح این ملت شما را شناخته. ما میفهمیم که امروز در جلسه که تو خطاب به مردم کردی همش به زور پیسه آورده بودی. ما میفهمیم که شما از دین بسیار دور شده بوده. اما لندغر تو یک بسم الله و اعوذ بالله را یاد نداره. تو خود از جمهوریت دفاع میکنی، تو خود به جمهوریت قربانی میتی. جمهوریتی که با میلیاردها دلار دزدی کردی، جمهوریتی که با 200 رای در ارگ آمدی، جمهوریتی که علیپور مردم میکشه تو در اقدام به خلافش کردن نمیتونی. جمهوریت بچه دیوانه جاسوس بلیکواتر و CIA چقدر که دانت سونم رقم گپ بزن، چقدر که مغزت سوخ گپ بزن، چقدر که اختیار داری و گپ بزن. 5,500 زندانی را تو رها نکردی. ای از صلاحیت تو به مراتب بالاتر است. کاری تو کار یک جاسوس است که با امریکایا و با اشغالگرا و با صلیبا کوردینات بتی که فلانه جای طالب از بمبار کن، فلانه جای طالب از بمبار کن. دیگه اختیار و صلاحیت تو نداری. چطور تو با 5 سال نماینده مردم تعیین شده، انتخابات کردی، 5 سال تو انتخابات ایمرجنسی را میخوای و خود میگه که من کاندیدام نمیشم. تو اختیار و صلاحیتش نداری. خلیلزاد گوشتوی داده تا با جو بایدن امیدایی که داشتی هم با ابلاهو شد. این خاک افغان هاست. این خاک مردمی است که امریکا را با زانو کشیدن. این خاک از این خاک رهبری و دعوا کسی کنن، گپهای را کسی بزنن که امپراتوری امریکا را نسکور ساختن، سرنگون ساختن. شما جاسوسا صلاحیت و گپایتان بسیار از صلاحیتتان بالا هستند. با دیگر سخنان را نزنی که باز مغز ما برای چی شود. جاسوس، فیلتر دزد و نسوار دزد. کلی تسایی که کلی مشواره. چی شد و ریشت چی شد؟ ریشت هم جمهوریت خورد، بروتت هم خورد، مویایت هم خورد. دیوانه دزد. ما خبر ندارم که از مردم سمت شمال در وقت جهاد نسوار و سیگرت لیتر و قوطی و گردش دزدی میکردی. بچه دزد. چی فکر کردی؟ اما امنیت کابل که گفته بودی، اما جلسات 6 بجایی چی تو شد؟ سر باسکل میگشتی بچه دروغگوی. لندغر گپی را میزنی در پشت منبر سار شوی، در پشت میکروفون یک درزایت میکنی. تو بچه نرستی از امیارک بیرون برای. تو بچه نرستی در 1 موتر، در 2 موتر، در 50 موتر یک جای سفر کو که رودایت مردم میکشه. یعنی از کدام جمهوریت گپ میزنی؟ جمهوریت در وقتی سخن میزنی که دروازه های هر گپ طالبا بر تق تق میکنه. تو از جمهوریتی سخن میزنی که از دفاع وزارتت کس برآمده نمیتونه. از جمهوریت سخن میزنی که روزانه با صدها عسکرت کشته میشه. چی جمهوریت؟ لایو پرونه در سر شیر که
لیوني بچیان راجیګ سي جمهوریت ته ما طالب تا نه د خوشي کړی، طالب په وچ زور در نه خوشي سو. دا د امریکانو سره شوی توافق په اساس باندې خوشي سو چې خوشي کړی نه وای. تا به لیدلی چې په دې بیسونو کې تا د بادارانو کلمې در ویستلې که یا راسي بیا هر یو راجیګ سي د میکرافون شاته ودرېږي ولکه به د خیر لارګ نه د باندې وتلی نه سي د یارګ دروازې د طالبان درته ټقوي. څه کوې کاکال ویده لیونی د دفاع وزارت تر مخې د طالب لانچر سره ولاړ ده. ته راجګي د جمهوریت خبرې کوې. شکردره او ګلدره او باغ بالا او پل محمود خان کې د جمعې مونږ نسې کولی په عیدګاه جومات کې همدغه جمهوریت. ته راوځه له هر ګز دا جمهوریت د خلک داسې په منځ درش کوي که نه بلا دې په دا وچ سر سره لکه ملا خوندې. مونږ هغه یو وچ سر یې زړه ته پکې بل راغللې. خبرو ته دې بیا وګوره اسمان په غولقې باندې ولې. خپلې خولې په اندازه خبرې کوه. طالب زندانیان تا نه دي خوشي کړي، دا نور هم مونږ خوشي کوو، په زور یې خوشي کوو. همدغه زندانونو کې به ته پروت یې. څه فکر دې کړی؟ موقع نه استفاده مه کوه. اول تاریخ ده 19 ورځې او 3 ګنټې د امریکا سره د تړون د پای شوبیو ته پاتې دي. بیا به پس له هغه مونږ تاسو سره ګورو. 19 ورځې او 3 نیمې ګنټې د امریکا سره د تړون د ماتې ته په اخري شیبې دي. څه فکر هم کړی ده؟ لیوان غر ته هر یو چې راسي بس ولې راسه باید به سره معلومه کړو. دغه باداران دې لاړ شي او که لاړ نه شي مونږ به د تا طبیعت در برابر کړو. هلته د سولې خبرې، هلته مذاکرات، هلته په ترکیه کې غونډه، هلته دی وایي چې 50,000 طالبان اشتباه و. ولې دا څه د تا د پلار په صلاحیت کې و؟ خو دا اوس د امریکایانو غواړي ځان سره د بیا په باګرام کې د خطا کوي یا د یو عسکر په صفت د مخکې کوي مینونه پاکه څه به وکړي. خو دغه مرستیالي دغه وزارتونه د هر څه امریکایانو درکړي دي. که لږ طالبانو تنازل کړی وای تاسو به په ارګ کې ناست وئ. نه 20 کاله چې تاسو د دې دیموکراسۍ او د دې جمهوریت مزې واخیستلې، دا د طالب غیرت او د طالب همت او طالب ته دعا کوه چې امریکا ته تنازل ونه کړه. کنې لږ تنازل باندې به ته په پنجشیر کې بیا نه وې پاتې. دا خو د طالب غیرت او همت و چې د امریکایانو په وړاندې ودرېد او هېڅ تنازل یې ونه کړه. ته د ارګ چښتن چې تر لومړۍ مرستیالۍ پورې لاړې په جاسوسۍ باندې، په مزدورۍ باندې. لا تر اوسه پورې مو تورې نه دي ایښي، لا مو توپک نه دی ایښي، لا مو زغرې نه دي ایښي. همداسې برچپاک درته ولاړ د امر قومندې ته انتظار دی د موږ غازیان. قسم په خدای چې کلمې دې د په ونو کې راځوړندې کړي. څه فکر دې کړی؟ جعلي چاودنه نظام پسې کې طالبان او ولاس طالب چاودنه وکړي که بیخي باچي یو ته یو هغه حلیم انتحاري هر وخت چې ویني چاودنه یې دی پکې باچي. دا څنګه چاودنه ده؟ ته راسې زه یوه بوشکه درته کېدم ته بیا باچ سه. د ځان د شهرت دپاره ځان پسې چاودنې وکړئ. چاودنې طالب چې په چا پسې چاودنه کوي منې که بیا سونټی بونټی به هلته پروت دی. غاړونه که دوی ذاتي بیخي وروره ځانونه لیوني کړي. طالب زندانیای طالبم رها کرده موضوع طالب تا بچه دیوانایی کاری تو خو نیست. طالب زندانی را رها میکنی.